په قطر کې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په تازه ټویټ کې ویلي چې 13 ورځ د یاد دفتر مشر ملا عبدالغني برادر او ورسره مل هیئت د افغانستان لپاره د جرمني له خاص استازي مارکس پوتزیل او مل هیئت سره په دوحه کې کتلي دي. سهیل شاهین زیاتوي په دغه کتنه کې دواړو لوریو د افغانستان پر روان وضعیت د دوحې د تړون په تطبیق د بندیانو په خلاصون او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو خبرې کړې دي. شاهین وایي چې دواړو لوریو د بین افغاني خبرو په پیل او د سولې پر پروسې هم رڼا واچوله او په اخر کې د جرمني خاص استازي مارکس د سولې په پروسه کې د خپل هیواد همکارۍ پوره ډاډ ورکړ. په دا وروستیو کې د سیاسي دفتر اړوند طالب چارواکو له ګاونډیو او نورو هیوادونو سره د ښو روابطو ساتلو په منظور د ګڼو هیوادونو د لوړ رتبه چارواکو سره لیدنې کتنې او ټلیفوني خبرې کړې دي. سیاسي شنونکي د دوی روان اقدامات مثبت ګڼي او د افغانستان د لا ښه پرمختګ سبب یې بولي. حمزه حسیني د خپلواک تلویزیون همکار.